غختې مو دې ماټې خلاصوو یې له پیغوره لږ صبر غواړي نوره لږ صبر غواړي نوره هیواد د پرمختګ په لور روان دی لور په لوره لږ صبر غواړي نوره لږ صبر غواړي نوره راځئ چې سره یو شو غاړې ورکړو افغان ورور ته هیواد به کړو راپورته هیواد به کړو راپورته. پښتني بانک د هیواد په کچه یو له مهمو بانکونو څخه دی. د امنیت ساتنې لپاره د عامه ساتنې ملي صدۍ معینت برجسته او زړور ساتونکي شپه او ورځ د دې بانک د امنیت ساتنې لپاره په دندو بوخت دي ترڅو هیوادوال مو په ډاډمنه امنیتي فضا کې دې بانک ته د خپلو اړتیاوو او د خپلې شتمنۍ څخه د ګټې اخیستنې لپاره راشي او خپلو چارو ته رسیدګي وکړي. د پښتني بانک د محافظتي قطعې قومندان مولوي محمد ظاهر همکار وایي د خپلو ساتونکو پر مټ یې د پښتني بانک ټولې برخې له امنیتي پلوه ډاډمنې کړي او هیوادوال کولی شي چې په پوره ډاډ خپلې شتمنۍ بانک ته او له بانک څخه د خپل ضرورت لپاره وکاروي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه ساتنې تر چتر لاندې د پښتني بانک قطعه الحمدلله ټول منصوبین په خپلو وظایفو او جهادي مسایلو باندې سمبالي انشاءالله وخت په وخت باندې موږ ته معلومات راکوي خپل د وظایفو او خپل د طریقو خپل د ترتیب او موږ وخت په وخت باندې د هغوی سره رابطه کوو معلومات ورسره کوو ورباندې ګرځو او د هغوی ملګري مو ټول تر تعقیب لاندې کړي دي چې آیا نه خدای نخواسته په وظیفه کې څه سکدګي او مشکلات رانیسي. د عامه ساتنې معینت او همچنان د بانک ادارې ته او ټولو هیوادوالو ته موږ دا ډاډ ورکوو اطمینان ورکوو چې د پښتني بانک د قطعې کم ساحات چې دي کم مربوطه ځایونه چې دي انشاءالله تاسو د هغو څخه مطمئن اوسئ د امنیت په فضا کې د اخلاقو په فضا کې او د انساني برخورد په فضا کې ټول مشتریان او ټول ګډونوال کولی شي چې په رسمي وختو کې راسي او خپل ضرورت د بانک څخه اجرا کړي او خپل پیسې او معاشات د بانک څخه د بانک د مرکز او د نمایندګۍ څخه واخلي. د عامه ساتنې ملي صدۍ معینت د پښتني بانک د محافظتي قطعې یو تن ساتونکی جمعګل وایي په خپل تن کې د یو څاڅکي وینې په لرلو سره به هم د خپلو هیوادوالو له شتمنیو څخه په میړانه ساتنه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې جمعګل دی د پښتني بانک د محافظتي قطعې یو تن ساتونکی یم. ټول وطنوال د ډاډمن اوسېږي موږ په خدمت کې یو موږ شپه ورځ د دوی خدمت کوو یو څاڅکی وینه په تن کې وي دوی نه حفاظت کوو او ساتو یې. ملي تجارانو ته ډاډ ورکوو چې خپله پانګونه وکړي او موږ په خدمت کې یو سالري ساته شپه ورځ د دوی په خدمت کې یو. د پښتني بانک د رهبرۍ په استازیتوب سید آصف هاشمي وایي د عامه ساتنې ملي صدۍ معینت ټول هغه ساتونکي چې د بانک د امنیت لپاره یې موظف کړي مسلکي او مجهز دي چې په شتون سره د پښتني بانک امنیت خوندي او په ټولو هغه چارو کې چې د دوی مربوط کیږي په ډېر ښه شکل سره په امنیتي فضا کې ترسره کړي دي او له دغه ساتونکو څخه د بانک رضایت څرګند کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید آصف هاشمي د پښتني بانک د رئیس ډپارټمنټ مرستیال او سرپرست آمر د پښتني بانک په استازیتوب د عامه ساتنې ملي تصدي معینت څخه مننه کوم چې پښتني بانک ته د امنیت ساتنې په موخه مسلکي او مجهز ساتونکي توظیف کړي چې دوی همیشه زموږ د مشتریانو کارمندانو او د خزانې د انتقال ښه امنیت نیولې ده او موږ ترې خوشحال یو. مننه. د عامه ساتنې ملي صدۍ معینت د خصوصي پروژو په ځانګړې توګه په هیواد کې ټولو ملي او خصوصي بانکونو ته امنیت تامین کړی چې خپلې چارې په یوې ډاډمنې امنیتي فضا کې ترسره کړي.